د سر چې څومره بیماری دي، مرګي شولو، ټینشن شولو وغیره، چې په سر کې څومره بیماری دي، د ټولو دپاره یو مجرب عمل درته ښیمه چې هغه تاسو پابندۍ سره شروع کړئ انشاءالله. د الله د رضا دپاره دا عمل زه تاسو ته ښیم. د هر فرض لمونځ نه پس 11 ځل ښي لاس به په سر باندې کېدی داسې او اوږده ساه به واخلئ او هغې کې به وایي یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو. 11 ځل دا به تاسو په یو ساه کې پوره کوئ انشاءالله العزیز. د سر چې څومره بیماری دي د الله پاک په فضل سره دا ټولې بیماری به الله پاک ختمې کړي. د الله د رضا دپاره دا وظایف زه تاسو ته ښیمه چې زموږ نه چاته څه فایده ورسي. تاسو هم کوشش کوئ چې زموږ دا ویډیوګانې د الله د رضا دپاره شیر کوئ چې زما محترمو ستاسو په وجه باندې چاته خیر ورسېدو، د چا څه بیماري، د چا یو مشکل الله پاک چې کوم دی حل کو، بیماري الله پاک په صحت سره بدله کړه، نو انشاءالله موږ او تاسو ته هم الله اجر عظیم راکړي. د سر چې څومره بیماری دي، مرګي شولو، ټینشن شولو وغیره، چې په سر کې څومره بیماری دي، د ټولو دپاره یو مجرب عمل درته ښیمه چې هغه تاسو پابندۍ سره شروع کړئ انشاءالله. د الله د رضا دپاره دا عمل زه تاسو ته ښیم. د هر فرض لمونځ نه پس 11 ځل ښي لاس به په سر باندې کېدی داسې او اوږده ساه به واخلئ او هغې کې به وایي یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو. 11 ځل دا به تاسو په یو ساه کې پوره کوئ انشاءالله العزیز. د سر چې څومره بیماری دي د الله پاک په فضل سره دا ټولې بیماری به الله پاک ختمې کړي. د الله د رضا دپاره دا وظایف زه تاسو ته ښیمه چې زموږ نه چاته څه فایده ورسي. تاسو هم کوشش کوئ چې زموږ دا ویډیوګانې د الله د رضا دپاره شیر کوئ چې زما محترمو ستاسو په وجه باندې چاته خیر ورسېدو، د چا څه بیماري، د چا یو مشکل الله پاک چې کوم دی حل کو، بیماري الله پاک په صحت سره بدله کړه، نو انشاءالله موږ او تاسو ته هم الله اجر عظیم راکړي. د سر چې څومره بیماری دي، مرګي شولو، ټینشن شولو وغیره، چې په سر کې څومره بیماری دي، د ټولو دپاره یو مجرب عمل درته ښیمه چې هغه تاسو پابندۍ سره شروع کړئ انشاءالله. د الله د رضا دپاره دا عمل زه تاسو ته ښیم. د هر فرض لمونځ نه پس 11 ځل ښي لاس به په سر باندې کېدی داسې او اوږده ساه به واخلئ او هغې کې به وایي یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو. 11 ځل دا به تاسو په یو ساه کې پوره کوئ انشاءالله العزیز. د سر چې څومره بیماری دي د الله پاک په فضل سره دا ټولې بیماری به الله پاک ختمې کړي. د الله د رضا دپاره دا وظایف زه تاسو ته ښیمه چې زموږ نه چاته څه فایده ورسي. تاسو هم کوشش کوئ چې زموږ دا ویډیوګانې د الله د رضا دپاره شیر کوئ چې زما محترمو ستاسو په وجه باندې چاته خیر ورسېدو، د چا څه بیماري، د چا یو مشکل الله پاک چې کوم دی حل کو، بیماري الله پاک په صحت سره بدله کړه، نو انشاءالله موږ او تاسو ته هم الله اجر عظیم راکړي.